د ایران ولسمشر د نوې پاڼې پرانستلو لپاره د افغانستان سفر ته چمتو یم. په سلامونو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ایران ولسمشر د شنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په خبرو کې افغانستان ته د سفر چمتووالي یادونه کړې ده. د ایران ولسمشرۍ ماڼۍ مقام د یوې پاڼې په ریپورټ کې ویل شوي مسعود پزشکیان په دې ناسته کې له ګاونډیانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا او ټینګښت باید زموږ د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې شامل وي. ښاغلي پزشکیان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې له ایرانه د افغان کډوالو ایستلو موضوع ته په اشارې سره وویل. د کورنیو چارو وزیر ته مې ویلي چې په دې مسله کې باید ډېر دقت وشي چې خدای مکړه د احتمالي تېروتنې او غفلت له کبله له افغان وروڼو او خویندو سره منفي ذهنیت پیدا نه کړي. نوموړي افغانستان خپل ګران ګاونډی او افغانان په وینه او ژبه شریک وروڼه او خویندې وبلل چې په خبره شریک تاریخ، دود، دستور، باورونه او فرهنګ لرو. زه په جدي توګه له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ ملاتړی یم او د خپلمنځي اړیکو په لړ کې د یوې نوې پاڼې اړولو په پار دې هېواد ته د سفر لپاره چمتو یم. ایران د تېرې مۍ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې بې اسنادو افغانان باید د جولای تر 6 له یاد هېواده ووځي. دا زموږ نننی چمتو شوی ریپورټ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.